حکومت کان کې د تیلو د ګازو د اتکان نه کوي. په دغه کې زه روان وم کله د ولایت مخ ته کالدار سړی ته کوم پیسې مې وټکولې بله په مخ کې سړی ته ودرېدې یو دوه درې کسان ودرېدل یو نوم یې یاد کړي بله چې ته پلانکی یم ورته ویل زه هغه نه یم وایي ته راځه ستا سره خبرې کوي چې په هغه خبرو سره یې ورا خراب و د امریکایان چې ورته تسلیم کړه هغه ځکه چې سترګې یې وتړلې بوته یې داسې کابل ته بوت نو د ماته ونې د رقمه جیله کابل و بیا یې داسې یو جیل و توره شپه وه پکښې کې په دې کې برق مرق نه و نه څراغ رڼا وه نه دغسې د ورځې رڼا وه شپه ورځ نه وه دا خونه داسې وه د هاک رقم دغه یې ورکړي وه هاک کوسمې ورته شیان دغه کړي وه په دې خونه کې اچولي ټی پل چالان وو موسیقي شروع پکې کې نارې وې چغې وې تېره اواز یې واورې داسې حال و چې اوس یې د سړي د غوږونو یې سري شول په سر کې مې څلېرې ساعته بژارې دي دا اوس چې ستا سره ناست یم داسې دا ګوښه چې وکړم بیخي داسې یم لکه په یو څاه کې سړی ناست وي دغه ځای کې چې بیا ښځه کنه تحقیق ته یې وبوتلم بیا بیا تړلې په سر به کڅوړه راغوسته شوې وه راته ګاډ وه پوښتنې مې یې کولې بیا بیا راوسته بیا ټینګ وتړلم د دوې پښې وو د یو لاس بیا راوتړی په جوالب پسې په جوالب پسې بیا راوتړی بیا به هلته دوې درې ورځې هلته هغسې تړلی وو نه د قبلې نه اوداسه اوبه وه نه قبله معلومه وه نه د لمانځه وخت و بس هر څه چې وګل په دغه تناول کې تړلي وم دغه زما ستونزه اول دغه ستونزه پیدا کړې ده چې زه دغه شکنجو راوتلی زما په سر کې بوژارې شروع شوي دي بوژارې مې په سر کې شروع شوي دي غوږونو مې کار پرېښی قرار قرار د غوږونو دا ګوښکه ده بیا دوی ما ته دوې ګوښکې را جوړ کړلې په زندان کې زندان کې زه ګوانټانامو ته بوتلم په هغه ځای کې بیا دوې ګوښکې را جوړې کړلې چې زما غوږونه ډېر خراب دي خپل د دې وکتله